أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. إذا وقعت الواقعة کله چې کیدونکې یعنې د قیامت واقعه منځته راشي، ليس لوقعتها كاذبة نو هیڅوک به د هغې د واقع کېدو دروغ ګڼونکی نه وي. خافضة رافعة هغه به لاندې باندې کوونکی آفت وي، یعنې یوه ډله به لاندې کړي او بله ډله پورته. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا. ځمکه به په هغه وخت کې یودم وخوځولی شي او غرونه به په داسې شان میده میده کړی شي چې خوره وره دوړه به ترېنه جوړه شي. وكنتم أزواجا ثلاثة تاسې به په هغه وخت کې په دریو ډلو وویشل شئ. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة د ښي لاس خاوندان او څه ښه دي د ښي لاس خاوندان. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة او د کیڼ لاس خاوندان او څه بد دي د کیڼ لاس خاوندان. والسابقون السابقون أولئك المقربون. او د ټولو نه وړاندې خو بیا وړاندې دي همغوی خو خدای ته مقرب خلق دي. في جنات النعيم له نعمته ډکو جنتونو کې به اوسیږي. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. له ړومبنیو نه به زیاته ډله وي او له وروستنیو نه کمه ډله. على سور موضونة متكئين عليها متقابلين. له زرو څخه ټینګو بدل شوو تختونو به تکیه وهلي مخامخ سره ناست وي. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. د هغو په مجلسونو کې به همیشني هلکان د بهیدونکي چینې د شرابو له ډکو پیالو سراهیانو او جامونو سره په خدمت کې ګرځي را ګرځي. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. چې د هغو په څښلو سره به نه د هغو سر وګرځي نه به یې په اعصابو کې خرابي پیدا شي. وفاكهة مما يتخيرون. او د هغو مخې ته به هغوی راز راز خوندورې میوې وړاندې کړي چې کومې خوښې وي غوره یې کړي. ولحم طير مما يشتهون. او د مرغانو غوښې به ورته وړاندې کړي چې د کوم مارغې خوښه وي استعمال یې کړي. وحور عين. او د هغو لپاره به د ښایسته سترګو خاوندانې حورې وي. كأمثال اللؤلؤ المكنون. داسې ښکلې لکه پټې ساتل شوې مرغلرې. جزاء بما كانوا يعملون. دا هر څه به د هغو عملونو د مکافات په ډول هغو ته ورکړل شي چې هغوی په دنیا کې کول. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هلته به هغوی کومه چټي وینا یا د ګناه خبره وانه اوري پرته له سلام سلام ویلو څخه، یعنې هره خبره چې وي سمه صحیح به وي. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. او د ښي لاس خاوندان څه ښه دي د ښي لاس خاوندان. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. هغوی به په بې اغزیو بیرو لاندې باندې یوه پر بلې سپرو کیلو
او تر لرې پورې خورو شو سیورو او په هر وخت بهیدونکو اوبو او په هیڅ کله پای ته نه رسیدونکو او بې سپما بېمنه شو پرېمانه میوو او په لوړو فرشونو کې به وي. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. د هغو میرمنې به موږ په ځانګړي ډول بیا له سره پیدا کړو او هغوی به پیغلې وګرځوو د خپلو میړونو عاشقانې او په عمر کې همزولې. دا هر څه د ښي لاس د خاوندانو لپاره دي. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هغوی به له لومبنیو نه یوه زیاته ډله وي او له وروستنیو نه هم یوه زیاته ډله. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. او د کیڼ لاس خاوندان او د کیڼ لاس د خاوندانو د بدمرغۍ څه پوښتنه. في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. هغوی به د ګرم باد په تپونو او په خوټېدلو اوبو او د ډېر تور لوګي په سیوري کې وي چې نه به سوړ وي نه راحت رسوونکی. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. دا به هغه کسان وي چې له دغه عاقبت سره له مخامخ کېدو نه مخکې په نعمتونو کې بسیا کړای شوي وو او پر ستره ګناه باندې ټینګار کاوه. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. او ویل به یې آیا کله چې موږ خاورې شو او تش هډوکي شو نو بیا به راپاڅول شو. أو آباؤنا الأولون. او آیا زموږ هغه پلرونه نیکونه به هم راپاڅول شي چې مخکې تیر شوي دي؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ای پیغمبره دوی ته ووایه په باوري ډول مخکني او وروستني ټول به یوه ورځ ارومرو راغونډ کړای شي چې د هغې نیټه ټاکل شوې ده. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. نو ای ګمراهانو او دروغجنو تاسې د زقوم د ونې خواړه خوړونکي یئ. فمالئون منها البطون. له همغې نه به تاسې خېټې ډکوونکي یئ. فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. او پر هغو د پاسه به خوټېدلي اوبه د جل وهلي اوښ په څېر څښئ. هذا نزلهم يوم الدين. دا د کیڼ لاس د خاوندانو میلمستیا د قیامت په ورځ. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. مونږ تاسې پیدا کړي نو ولې په دې حقیقت یقین نه کوئ؟ أفرأيتم ما تمنون. تاسې کله غور وکړ دغه نطفه چې تاسې په رحم کې غورځوئ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. له هغې نه ماشوم تاسې جوړوئ که د هغه جوړونکي موږ یو؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. مونږ ستاسې په منځ کې مرګ مقدر یعنې ټاکلی دی او مونږ له دې نه بېوسې نه یو چې ستاسې بڼې بدلې کړو او په داسې یوه بڼه کې مو پیدا کړو چې تاسې پرې نه پوهیږئ. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. تاسې خو په خپل لومړني پیدایښت باندې پوهیږئ نو ولې پند نه اخلئ؟ أفرأيتم ما تحرثون. آیا تاسې کله غور کړی دی دغه تخم چې تاسې یې کرئ؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. له دغو نه کښتونه تاسې را زرغونوئ او که د هغو زرغونوونکي موږ یو؟
لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون. که موږ وغواړو نو دغه کښتونه به بوس وګرځو او تاسې به د راز راز خبرو جوړونکي شئ چې پر موږ باندې خو برعکس تاوان راغی. بل نحن محرومون. بلکې زموږ خو بیخي نصیب خوار شوی دی. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. تاسې کله په غړېدلو سترګو کتلي دي دغه اوبه چې تاسې څښئ دا تاسې له وریځو نه راورولی دي یا د دې وروونکي مونږ یو. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. که موږ وغواړو نو دا به سختې ترویې کړو نو ولې شکر نه باسئ. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. کله مو دا فکر کړی دی دغه اور چې تاسې بلوئ د دې ونه تاسې پیدا کړې ده او که د هغې پیدا کوونکي مونږ یو. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. مونږ هغه د در په زړه کولو وسیله او د اړو کسانو لپاره د ژوند متاع ګرځولې ده. فسبح باسم ربك العظيم. نو ای پیغمبره د خپل عظیم پروردګار نوم په پاکۍ سره یاد کړه. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نو نه زه د ستورو په ځایونو باندې قسم خورم او که وپوهیږئ نو دا ډیر لوی قسم دی. إنه لقرآن كريم. چې دا یو لوړ مقامی قرآن دی. في كتاب مكنون. په یو محفوظ کتاب کې ثبت. لا يمسه إلا المطهرون. هغه دې نه مسح کوي مګر پاک خلک یعنې په اوداسه سره. تنزيل من رب العالمين. دا د عالمیانو پروردګار نازل کړی دی. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. نو آیا له دغه کلام سره تاسې بې اعتنایي کوئ؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. او په دغه نعمت کې تاسې خپله برخه دا ټاکلې ده چې دروغ یې ګڼئ. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. اوس که تاسې د چا محکوم نه یئ او په خپلې دغې انګېرنه کې رښتونی یئ نو کله چې د مړه کېدونکي ساه ستوني ته رارسېدلي وي او تاسې په سترګو کتونکي یئ چې هغه مړ کېږي په هغه وخت کې د هغه وتلې ساه ولې بیرته نه راولئ. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. په هغه وخت کې ستاسې په پرتله مونږ هغه ته زیات نږدې یو خو تاسې نه وینئ. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. نو که تاسې ګمان کوئ چې د خپلو کړو له کبله به جزا ونه وینئ ولې خپله ساه بیرته نه راګرځوئ که رښتیا ویونکي یئ. فأما إن كان من المقربين. بیا که هغه مړی د خدای د درګاه د نږدې کسانو څخه وي. فروح وريحان وجنة نعيم. نو د هغه لپاره راحت غوره روزي او له نعمت نه مالا مال جنت دی. وأما إن كان من أصحاب اليمين. او که هغه د ښي لاس له خاوندانو څخه وي. فسلام لك من أصحاب اليمين. نو د هغه هرکلی داسې کیږي چې سلام دی تا ته ته د ښي لاس له خاوندانو څخه یې. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم.
او که هغه له دروغ ګڼونکو ګمراهانو څخه وي نو هغه ته د میلمستیا لپاره خوټېدلي اوبه او دوزخ ته ننوتل دي. إن هذا لهو حق اليقين دا هر څه بیخي حق دي. فسبح باسم ربك العظيم نو ای پیغمبره د خپل لوی پروردګار نوم په پاکۍ سره یاد کړه. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.